په یو کوچني کلي کې یو ډېر بېوزله سړی اوسېد. خلکو به هغه ته چندانې ارزښت نه ورکاوه، ځکه نه یې ښکلې جامې لرلې او نه یې کوم خاص مقام درلود. خو د هغه زړه ډېر نرم و. هره شپه کله چې ټول خلک ویده شول، هغه به په پټه له کوره ووت. په اوږه به یې یو وړه کڅوړه وه، په هغې کې به لږ اوړه، وریجې یا وچه ډوډۍ وه. هغه به دا توکي د کلي د ټولو غریبو کورونو ته رسول. خو یوه خبره ډېره عجیبه وه، هېڅوک نه پوهېدل چې دا مرسته څوک کوي. کلونه همداسې تېر شول. بېوزله کورونه به هر سهار حیران وو چې څوک شپه کې ورته خواړه ږدي. خلکو به ویل دا به ضرور کوم نیک او شتمن انسان وي. خو هېچا د هغه غریب سړي نوم وانخیست. یوه ورځ هغه سړی ناروغ شو. هېڅوک یې پوښتنې ته رانغلل. یوازې په خپل کوچني کور کې پروت و. څو ورځې وروسته هغه وفات شو. په هماغه شپه هېڅ کور ته خواړه ونه رسېدل. سبا چې خلک راویښ شول، ټول حیران شول. لومړی ځل و چې مرسته نه وه راغلې. هماغه ورځ خلکو خبر واخیست چې یو بېوزله سړی مړ شوی دی. کله چې د هغه کور ته ورغلل، نو هلته یې هغه کڅوړه وموندله. هماغه کڅوړه چې کلونه کلونه یې د خلکو لوږه ماته کړې وه. ټول خلک چوپ شول. سترګې یې له اوښکو ډکې شوې. هغوی پوه شول چې هغه څوک چې دوی هېڅ نه ګڼلو، په حقیقت کې د کلي تر ټولو ستر انسان و.